د افغانانو لپاره ډیر لوی او د پرمختګ خبر. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د طالبانو په کنټرول کې د برېښنا شرکت د ټولو پورونو د ورکولو خبر ورکړ. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په تیر یوه کال کې یې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید د کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړي دي. د باختر اژانس چې طالبان یې اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون سه شنبې په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولې وویل چې ازبکستان ته څه باندې 115 میلیونه ډالره، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیونه ډالره، ترکمنستان ته څه باندې 4 میلیونه ډالره، ایران ته څه باندې 48 میلیونه ډالره او کورنیو شرکتونو ته هم 14.5 میلیونه ډالره ورکول شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د برېښنا د تولید د ځینو پروژو د یادونې ترڅنګ دا هم ویلي چې له یو شمېر پخوانیو زورواکو او سیاسونو څخه یې د دغه شرکت پوروړي وو کابو 180 میلیونه افغانۍ راټولې کړي او د پاتې پورونو د راټولولو په هدف یې طرحه جوړه شوې چې د دوی د مشر له کتنې او تایید وروسته به یې په اړه پریکړه وشي. دغه شرکت د برېښنا د پیر له درکه د ګاونډیو هیوادونو د ټولو پورونو د پرې کولو خبر داسې مهال کوي چې په تیرو وختونو کې ډیر ځلې لیدل شوي چې د افغانستان لوري په خپل وخت د پورونو په پرې کولو کې پاتې راغلی وو. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.